کړې خدای آزاد یم مولا مه کوه زه پیدا کړې خدای آزاد یم مولا مه کوه ته ماته څه وې چې هغه مه کوه دا مه کوه زه پیدا کړې خدای آزاد یم مولا مه کوه ته ماته څه وې چې هغه مه کوه دا مه کوه او نور ته هم وسنډوه ګوته چې رڼا مه کوه نور ته هم وسنډوه ګوته چې رڼا مه کوه سپوږمۍ ته هم کړه سترګې برندې چې ځلا مه کوه او لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو ما به تا ته نه وې چې پروا مه کوه لکه نو تا زما په خوله اډو یقین نه کوو لکه نو ما به تا ته نه وې چې پروا مه کوه او کله ناکله ځینو خبرو کې دلیل د لیونی زړه منا ځینې خبرو کې دلیل د لیونی زړه منا بعضی کارونو کې پوښتنه د هیڅ چا مه کوه ځینې خبرو کې دلیل د لیونی زړه منا بعضی کارونو کې پوښتنه د هیڅ چا مه کوه او امجد دا ولس کوي اجتماعي خودکشي امجد دا ولس کوي اجتماعي خودکشي امجد دوی له د ښې ورځې تمنا مه کوه دا غزل شاد صاحب شعر دی چې تاسو رې سترګې له کومې مې کدې راوړې دي ډېرو ملګرو به اورېدلې دا غزل زه اکثر وایم تاسو رې سترګې له کومې مې کدې راوړې دي ساقي شونډو دي نورې ځای کې راوړې دي تاسو رې سترګې د کومې مې کدې راوړې دي ساقي شونډو دي نورې ځای کې راوړې دي او کڼوله مې د سوز ډکې نغمې راوړې دي کڼوله مې د سوز ډکې نغمې راوړې دي او وړندوله مې سیقلې آینې راوړې دي وړندوله مې سیقلې آینې راوړې دي او د شپې تور تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې د شپې تور تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې او نن یې ورله قبر له سیرې راوړې دي د شپې تور تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې د شپې تور تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې او نن یې ورله قبر له سیرې راوړې دي ممتاز صاحب شعر دی راوړي د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې او نن یې ورله قبر له سیرې راوړې دي او راوړي گواهی له مجامع د مقتول نه دي راوړي گواهی له مجامع د مقتول نه دي مونږ ته له محتسبه درې راوړي دي راوړي گواهی له مجامع د مقتول نه دي مونږ ته له محتسبه درې راوړي دي او ته هر ورځ ما وژنې زه بیا هر ورځ ژوندی یم ته هر ورځ ما وژنې زه بیا هر ورځ ژوندی یم تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي ته هر ورځ ما وژنې مننه ته هر ورځ ما وژنې زه بیا هر ورځ ژوندی یم تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي او شعر دی چې بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې مونږ دا ځلې ټوپکې نه نارې راوړي دي بابا مې وې له جنګه زورورې دي خبرې مونږ دا ځلې ټوپکې نه نارې راوړي دي او شعر دی چې بادار وایي نور سپاتی نه دي ستا قلنګ لا بادارا وای نور سپاتی نه دي ستا قلنګ لا یو کس در له پموټي کې ری راوړي دي یو کس در له پموټي کې ری راوړي دي او دې کس له فقط لاس ورکا چې وزي له ګردابا دې کس له فقط لاس ورکا چې وزي له ګردابا صاحب تا خو ګران فلسفه راوړي دي
له فقط لاس ورکا چې وزي لګردابا صاحب تا خو ګرانې فلسفې راوړې دي او څه خلکو هیڅ پروا د طوفانونو نه ده کړې څه خلکو هیڅ پروا د طوفانونو نه ده کړې او بلې د خپل نظر ډیوې راوړې دي او شعر دی چې یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم دا دې ظلمو ته ډالۍ دی چې یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم هر قام ځان سره خپلې زمانې راوړې دي یو زیم چې پردو سیرو کې خپل مخونه ګورم هر قام ځان سره خپلې زمانې راوړې دي او استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه مونږ ټکو له سوچه سوچه معنی راوړي دي استاذه ته دې بند که د دروغو کتابونه مونږ ټکو له سوچه سوچه معنی راوړي دي او ای راشه دا شعر عثمان الاسیار ته ډالۍ دی چې راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو ممتاز صاحب ای راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو لکور هر یو ډکې پیمانې راوړي اے راشه احتجاج دی میخانه کې درندانو لکور هر یو ډکې پیمانې راوړي دي او مقصد چې امجده یو شوخه می راغلی د قربت لا امجده یو شوخه می راغلی د قربت لا او د ځان سره یې غیب کې فاصله راوړي دي